ابن قیم رحمت الله علیه کتاب الروح کې عجیب او ناشنا واقع لیکي یو سړی بهر راووتو سترګې لاندې په دې ځای باندې پرتې دي په دې مخ باندې او چغې والې الله ما معاف کا خو زه قابل نه معافی نه یم الله ما معاف کا خو زه قابل نه معافی نه یم چا ورنه تپوس کو ویل ولې دا سترګې دې لاندې ولې پرتې دي دا ستا دومره بد حالات ولې دي او بیا دا چغې ولې وی چې الله معاف مې که خو قابل نه معافی نه یم هغې ورته ویلې ویل ما به ابوبکر صدیق ته کنځلې کولې ما به ابوبکر صدیق ته سپکې ویلې ما به عمر ابن خطاب ته کنځلې کولې وی ما د شپې خوب وکتو د شپې خوب کې ګورم امام الانبیا ناسته علیه الصلاة والسلام خی طرف ته ابوبکر صدیق ناسته دیخوا ابن خطاب ناسته مخامخ علی ناسته رضی الله تعالی عنہ وی عمر ابن خطاب رسول الله ته وی د الله رسوله دا سلام مونږ ته کنځلې کوي د الله رسول دا سلام مونږ ته بد ردی وی د الله رسول خوب کې د کس نه ته پوښت کوي وی ولې زما صحابه ته کنځلې کوي ولې ابوبکر ته کنځلې کوي ولې ابن خطاب ته کنځلې کوي دا سړی وی ما ورته خوب کې ویلې ما هې در قرار ته اشاره وکړه چې ما ته دې کس ویلې چې ابوبکر ته کنځلې وکړه ما ته دې کس ویل چې عمر ته کنځلې وکړه رضی الله تعالی عنهما دې ته کنځلې وکړه ویل هغه را پاسېدو ما ته ویل لعنتي ما درته کله ویلې چې دې ته کنځلې وکړه وی دا دواړه ګوتې زما په دې سترګو کې داسې ورکړلې خوب کې داسې ورکړلې او ما ته خیرې وکړې چې الله دې نظر ختم کا الله دې نابینا کا الله دې سترګې راوباسه وی سحر چې را پاسېدم سترګې مې لاندې په مخ باندې پرتې وي دا انجام دی د اقچا دا انجام دی د اقچا چې هغه ګستاخی کړي و د صحابه کرامو ابن منیر لګیو کنځلې به کولې ابوبکر صدیق ته دا وخت کې مشهور و چې چا صحابه ته کنځلې وکړه دغه مخ به الله د خنزیر کی دا ابن منیر وفات شو الکانو زورانو سره غم دی چې د خټولو مر صحابه ته کنځلې کړي وي راځي د شپې قبر کنو ګور وی چې مخې د خنزیر دی ګونه د کلی نوجوانان راغل قبر کلاو کو چې وی قتل هغه په خپل قبر کې پروت مخې د خنزیر دی چا دی مخې د تاریخ لیکلی مخې د خنزیر دی ښه را اوچت کو دا یو حنبلی عالم دی غی لیکلی را اوچت کو او په یوسیس باندې واچو به توري نمونه په تمام خار کې تاو کو وګورئ دا انجام دی د ګستاخانه رس صحابه دا انجام دی د اق چاچا چې د صحابه ګستاخی کړي دا په ټول خار کې وګورځو او تمام خلکو ته ویلې څوک چې د صحابه کرامو ګستاخی کوي دغه به دقه انجام چې دا کوم انجام ده دی او به دغه نه بعد په پټرول واچول په مقزه کې وسېزو ول چې څوک د صحابه ګستاخی کوي